43 سال قبل ده ها طفل، ده ها زن، ده ها موی سفید جام شهادت نشیدن، توسط پاکستان بمبار شدن. 43 سال شده یک دانه پست رهبر تاجک برای من نشان بده. برو صفحه رسمی جبهه مقاومت ببین، صفحه رسمی جبهه آزادی را ببین، صفحه رسمی احمد مسعود را ببین، صفحه رسمی عطا محمد نور را ببین، صفحه رسمی فوزیه کوفی را ببین، صفحه رسمی یونس قانونی را ببین، صفحه رسمی بسم الله را ببین، صفحه رسمی تمام دزای از یارا ببین. با همین رقم صفحه رسمی شاعرایش ببین، صفحه رسمی هنرمندایش ببین، صفحه رسمی ورزشکارایش ببین و صفحه رسمی جوانایش را ببین. اگر یک پست پیدا کردی که اینمی کشته شدن اینمی اطفال تطبیق کرده بود ما جرمانه، یک قدر ظالم، یک قدر بدبخت، یک قدر وحشیگری که شما هستین. یک چیز من دلم دایی درد میکنه که یک تعداد پشتون حالم یارا بیادر میگن بلیاز قرآن هیچ درس نمیگیرن، هیچ تاسو درس ناخلین، هیچ دقیقه کثیف نطفه تاسو نپیژندن، در رزیل نطفه تاسو نپیژندن. او دی خدای بدبخت. مدرسه و ازادی و ډوډۍ و خسته مرد و آرامش و خو دغه د تازیانو زمانو باروت راوړل. او خره صداقت د ورور وای او بیا کله دغه لوی لمن د شکاومه به ګوره، لوی لمن د شکاومه ګوره. او بدبخته صبر وکړه، زه دغه په هغه کم به نور ملګرو ته وخت ورکړم. پولاد صاحب ته سو ویډیو پلی کوي. مخکې مې ولټاوه، زه خیر مخکې مې وویل بیا به سر نه خالد دغه نه وایه چار چاته مخکې مې اسناد وښودل مکمل د ډاکټر نجیب اردو چیرې ده. که دغه تازیانو خرڅه کړې نه وه اوس به وروره پاکستان سره کولی سو ډغرې وو. لومړنۍ کودتا په شهید سردار داود خان باندې چا وکړه؟ همدغه احمد شاه مسعود ونه کړه؟ ځئ لاړ تاریخ وګورئ. هر کله چې موږ قوي سوي یستو همدغه غله، همدغه شمالي ټلواله، همدغه لوچکان، همدغه لنډغر، همدغه د بخارا، د سمرقند، د کولاب او د تاجکستان او د ایران مهاجر راغلي دي. وروره دا روسان چا راوستل؟ دغه ببر کارمل خو سفیر لیږل سوی و، ولې روسانو سره معامله وکړه؟ انګلیسان چا راوستل؟ امان الله خان پسې چا راوستل؟ دغه ناتو چا راوستل؟ زه تاسو ماته دا بن کې چا امضا وکړه؟ ته بیا عقل اعتبار مکه. یو شی تاته وویل دغه د ستا امپراتوري چا ړنګه کړه؟ په ښځو کول ړنګه شوه. تیمورشاه د احمدشاه بچي 20 دانې ښځې وکړې، ظاهرشاه ښځې وکړې. وروره ګوله ټول حکومت یې ور وسپاره. 100 کاله مخکې خو دوی نه وه، چیرې وه؟ ته ماته ثابت کړه دوی چیرې وه؟ کوم قمندان دې راته ثابت کړه، کوم ولسوال دې راته ثابت کړه، ته صحیح زه غلط.